دا دی حاضر شوم د یوې نوې بلې ویډیو سره. لکه څنګه چې موږ په تېر درسونو کې ویلي وو چې موږ به د انټرچینج د کتاب سره یو بل کتاب هم پیلوو چې دا فاکټ اینډ فیګر په نوم یو کتاب دی. نو موږ دا کتاب د دې په څنګ کې دا فایل کړلو. دا هم 4 کتابونه دي او انټرچینج هم 4 دي. نو انشاءالله دا به په راتلونکي کې په یو وخت کې ټول ختمیږي. نو تاسو یو کار وکړئ چې تاسو زما په چینل کې ګډون وکړئ. که چیرې تاسو ګډون نه وي کړی نو همدا اوس زما په چینل کې ګډون وکړئ او تاسو په د بیل باندې کلیک وکړئ تر څو نوټیفاید شئ چې کله موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو تر تاسو در رسیږي. که زما ویډیو ستاسو خوښ وي نو بیا یې خامخا لایک او شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې برخمن شي. نو راځو سټارټ اخلو. نو د نن ورځې درس راځو د کیویس. دا یو ډول مرغه دی چې په نیوزیلند کې اوسیږي او دا یو ډېر یونیک مرغه دی. نو د دې په اړه اوس دلته معلومات لولو. لیټس ګیټ سټارټډ. سو یونټ 1 اول یونټ دی د کیوي. So the kiwi lives only in New Zealand. Kiwi یوازې په نیوزیلند کې ژوند کوي. It's very a strange bird. دغه یو ډېر نااشنا مرغه دی. Because it can fly. ځکه چې پرواز نشي کولی یا الوتلی نشي. Kiwi is the same size as a chicken. یعنی کینی عیني اندازه لري لکه چرګوړی. It has no wings or tail. یعنی دا مرغه وزر او یا لکۍ نه لري. It doesn't have feather like other bird. دغه مرغه یعنی خپل ویښتان یا هغه پاڼې هم نه لري like other bird لکه د نور مرغانو چې لري. Its feather look like hair. د دې ویښتان دغه پخې داسې ښکاري لکه ویښتان. Each foot has 4 toes. هره پښه یې 4 ګوتې لري. Its beak is very long. مخوکه یې ډېره اوږده وي. Kiwi likes to have a lot of tree around it. د کیوي خوښیږي چې شاوخوا زیاتې ونې ولري. It sleeps during the day. دا د ورځې په جریان کې خوب کوي. Because the sunlight hurts its eyes. ځکه چې د لمر وړانګې یا د لمر رڼا یې سترګې زخمي کوي یا سترګو ته زیان رسوي. It can smell things very well. دا کولی شي چې په ډېر ښه ډول سره شیان بوی کړي. It can smell things very well. It smells things better. یعنی دا بهتر شیان بویولی شي. Most bird do په نسبت د زیاتو مرغانو. Kiwi's eggs are very big. د کیوي هګۍ ډېرې غټې دي. There are only a few kiwis in New Zealand now. اوس یوازې په نیوزیلند کې یو څو مرغان شتون لري. People do not often see them. خلک یې اکثره وخت نه ویني. The government say. دولت وایي that people cannot kill kiwis. چې خلک دغه مرغان نشي وژلی. New Zealand want their kiwis to live. نیوزیلند غواړي چې د دوی دا مرغان ژوند وکړي. So there is a picture of kiwi and New Zealand is money. د نیوزیلند پر پیسو باندې د کیوي یو تصویر دی. People from New Zealand. خلک د نیوزیلند څخه are sometimes called kiwis. پیسو ته kiwis هم استعمالوي یا وایي. نو لاندې راځو vocabulary ته راځو. لغتنامې ده. Put the right words in each blank. وایي تاسې په هره خلیخانۍ کې سم کلمات یا سم کلمه استعمال کړئ یا کېږدئ. So the sentences are from the text. دغه جملې له متن څخه دي. Government دولت. kill وژل. wings وزر. strange نااشنا. smell بویول. size fly الوتل. hurts خوږول. differing د ورځې په جریان کې یعنی په جریان کې. beak مخوکه. feather د مرغانو ویښتان او only tail لکۍ. It sleeps during the day. دا د ورځې په جریان کې خوب کوي. Because the sunlight hurts its eyes. ځکه چې د لمر رڼا د مرغه سترګې ته زیان رسوي. It is number 2. It is a very strange bird. دا یو ډېر نااشنا مرغه دی. Because it can fly. ځکه چې الوتلی نشي. Number 3. The government say. دولت وایي that people cannot kill kiwis. چې خلک نشي کولی چې دا مرغان ووژني. Number 4. It can smell things very well. دا په ډېر ښه ډول سره شیان بویولی شي. Number 5. It has no wings or tail. دغه لکۍ نه لري. دا وزر نه لري یا هم لکۍ. Kiwi lives only in New Zealand. Kiwis یوازې په نیوزیلند کې ژوند کوي. It doesn't have
feather like other bird. د نورو مرغانو په څیر دغه ویښتان یا هغه پاڼې هم نه لري. Its beak is very long. Sorry. Its beak is very long. مخوکه یې ډېره اوږده وي. Give is the same size as a chicken. دا هم دا تمرین د ځان سره بار بار تمرین اجرا کندئ. نو په دې کې د لاندې تمرین تاسې خپله حل کوئ. تاسې کوشش وکړئ تر څو وکولی شئ لاندې شیانو ته تاسې ځواب پیدا کړئ او د لاندې خلیګۍ تاسې له پوست کلماتو څخه ډکې کړئ. نو دغه وه د نن ورځې خپرونه. د تاسو څخه هیله کوم چې تاسې زما چینل کې ګډون وکړئ تر څو انګلیسي هم په وړیا او په اسان ډول زما په چینل کې زده کړئ. والسلام.